نو د ام چې کوم دی ته د میوو باچا وي. هسې ورته د میوو باچا نه وي، دا یقیني طور د میوو باچا ځکه دی چې د دې خوند یعنی په یو ام کې مختلف قسمونه 300 قسمونه د یو ام دي او په هغې کې چې کوم دی نو د هر یو خوند، د هر یو رنګ، د هر یو ذایقه چې کوم ده مختلف ده. که تاسو چونسه خورئ، که تاسو لنګړه ام خورئ، که تاسو سیندري خورئ، که تاسو راټور چې کوم یو روچتوي د هر یو خپله مزه ده او د هر یو خپل به داسې ووایي چې په هر یو ام باندې څوک نه څوک مین دي. نو ماشومان، لوی او خصوصا زمونږ د مشران چې کوم دي چې کومو ته سخت فروټ خوړو کې مشکلات وي، د غاښونو مسلې وي، د چا غاښونه نه وي د مشرانو، نو ایون هغې هم چې کوم دی ډېر په ښایسته طریقه باندې دا ام خوړی شي او ځان لکه لږ داسې میکس را میکس کړي، نو لکه د جوسو په شان چې کوم دی اسکلی هم شي. ډېر زبردست چیز دی. زه تاسو ته نن ویل غواړم چې دا ام چې کوم دی د مزې نه علاوه دې کې خاصیتونه څه دي. په دې ام کې چې کوم دی تاسو ته وایټامین A ملاویږي، وایټامین C ملاویږي، وایټامین B ملاویږي. دې نه علاوه چې کوم دی تاسو ته وایټامین E، وایټامین K، دا ټول څیزونه ملاویږي. او دې نه علاوه هم چې کوم دی نو په دې کې پوټاشیم شته، په دې کې زینک شته. نو زه تاسو ته وایم چې دا څیزونه په څه کې کار کوي. یعنی د زړه چې کوم مریضان دي که هغې دا ام استعمال کوي نو په دې کې انټي اکسیډنټ، انټي انفلیمیټري داسې څیزونه دي چې کوم ستاسو د رګونو دپاره، د زړه دپاره دا بهترین څیز دی. هغې نه بعد که تاسو وګورئ کم کسان، کمې خویندې اکثر د سکین باره کې، د چمړې باره کې سینسیټیو دي، نو هغې دپاره هم دې کې اوبه ښه ډېرې دي، دې کې نمکیات ښه ډېر دي، دې کې وایټامین C ښه ډېر دی، دې کې فولیک اسید ښه ډېر دی، دې کې وایټامین E ښه ډېر دی. نو کمې زما خویندې چې د ام استعمال کوي، که هغې نه ملک شیک جوړوي، که داسې خوري، نو د هغې سکین چې کوم دی به همیشه تر و تازه وي. او بل زما رونه چې کوم په دفترونو کې کار کوي یا روزګار کوي یا د هغې چې کوم دی مشقت دی، محنت مزدوري ده، نو یقیني طور د هغې د پټو کمزورتیا ده، یقیني طور د هغې د پټې ستړي کېدل، د هغې چې کوم دی نو دماغ عصابي ستوماني هم راځي. په دفترونو کې چې څوک کار کوي، که زما ورور بابو صاحب دی، که زما ورور سپرډنټ صاحب دی، که زما ورور چېرته پولیس افسر دی، که هر څه دي، خو کار دومره ډېر وي چې هغه ذهني طور هم ستړی شي او هغه جسماني طور هم ستړی شي او وجود مې خوږېږي، دم راکې نشته. نو بیا هغه خلکو دپاره ام چې کوم دی انتهایي زبردست چیز دی. زما د رونو خویندو دپاره، ماشومانو دپاره خصوصا یاره یو دونه زبردست چیز دی چې ستاسو ماشومانو صحت دا ورسره ډېر ښي، د دې وینه ورسره تازه جوړېږي، د دې هاضمه ورسره ښي. او د ټولو نه اهم خبره چې کوم ماشومان زیات بیماریږي او دې ته زیاتې بیماری د سینې حوالې سره یا د خېټې حوالې سره دستونه وي یا چې کوم د دې هاضمه ټیک نه وي، دې خوراک نه کوي، نو که دې ماشومانو ته تاسو د ام خوراک دا ورته لږ ورزیات کوي او په دې باندې ام خوروئ، نو یقیني طور د دې چې کومه هاضمه د ام ښه شي، د دې چې کومه اولګه ده هغه هم ښه شي. او ستاسو ماشومان چې کوم دی لږ خوراک شروع کړي، هغې ته څه انرژي ملاویږي، د هغې ګروت ښه کېږي، هغې چې کوم دی لویږي ښه، د هغې هډوکې مضبوط وي، د هغې پټې مضبوط وي، ذهني نشونمایي ښه کېږي. نو دا داسې څیز دی چې نن سبا ښه ډېر دي، سیزنې دی، هر ځای کې پراتي. نو که زما د کومو وروڼو خویندو ډېر وس نه وي، نو دا کولی شي چې چونکې پښتانه په کور کې غوا میښه ضرور ساتي، نو خیر دی که ډېر امونه نشي وروړی لږ راوړه او هغه چې کوم دی ملک شیک ته جوړ کا، په پیاو کې تېنه جوس، شودو کې تېنه جوس جوړ کا، نو هغه په خپله موسکه، په خپلو بچو باندې، په خپل مور او پلار یې موسکوه. هغې سره چې کوم دی نو کم از کم یو یا دوه امونه هم چې کوم دی نو ستا ټول خاندان ته د هغې د هغه فایدې چې کوم دی هغه ورسي. دې سره چې کوم دی ماشومان اکثر شوده نه څکي، پی نه څکي، مور پلار دا ګیلې کوي چېرې زما د ماشوم پی، شملې، ماسته دا شیونه نه استعمالوي. نو که ته ورته د ام جوس جوړ کړي، یقیني طور په هغې کې به دته پی، شوده دغه هم میلو شي او ورسره چې کوم د ام فایدې دي دا به ورته هم میلو شي. نو زما خپلو پښتنو وروڼو خویندو ته دا خواست دی چې کوشش کوئ چې د خپل صحت باره کې تاسو معلومات در سره وي، تاسو ته دا پته وي چې کوم څیز زما دپاره ښه دی، کوم څیز زما دپاره بد دی، چې کوم څیز ښه دی د هغې استعمال زیات وکړم، کوم څیز چې بد دی چې هغې نه ځان لرې کړمه، نو یقیني طور زموږ صحت چې کوم دی هغه به ډېر ښه وي. نور معلوماتي ویډیوز به انشاءالله تاسو سره شیر کوم. زمونږ دا چینل زما او د ډاکټر سکندر طرف نه د خپلو پښتنو وروڼو خویندو دپاره یو کوشش دی چې مونږ د صحت حوالې سره کوم مسایل دي، د دوایانو حوالې سره چې کوم مسایل دي چې هغې باندې خپلو پښتنو وروڼو خویندو سره مخاطب شو او هغې ته دغه معلومات ورکو. نو زمونږ دې کوشش کې به تاسو مونږ سره شاملېږئ په کومه طریقه چې دا ویډیو لایک کړئ، ډېر زیاتې شیر کړئ او دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.